هغه فرشته چې الله جل شانه په دې کار باندې مقرره کړی دی چې ته زو د دې انسانانو نه دې مخلوقاتو نه روحونه راغونډوه او زمونږ په دربار کې پیش کوه. هغه فرشته به یو ورځ راشي او زما او ستا نه به روح اخلي. نو که ما او تا ته مرګ یاد نه دی نو څه ناشنا به راباندې لګي چې لکه دا خو څه ناشنا شی راغی. د اسرائیل علیه الصلاة والسلام متعلق ما او تا څه اورېدلی نه چې دا اسرائیل څوک دی او څوک نه دی، دا انسان دی او که دا جن دی او که فرشته دی او که زناور دی او که څه شی دی، د دې متعلق ما او تا څه اورېدلی نه دي، ځان هم پویه کړی نه دی. د دې متعلق هم دا خبره نه ده اورېدلې چې دا الله جل شانه په مرګ باندې مقرره کړې یوه فرشته ده او الله جل شانه وله دونه طاقت او قوت ورکړی دی چې په یو ځای باندې په یو وخت کې په یوه ورځ په یو سکند کې په زرګاو په لکاو انسانانو نه دا روح قبض کولی شي، دونه طاقت ول الله جل شانه ورکړی دی. نو دغه اسرائیل علیه الصلاة والسلام چې کله بیا ما او تا له راغی نو ما او تا به یې پېژنم نه چې دا څوک دی او څوک نه دی، لکه ځکه دا خو ما ډو پېژاندو نه. نو د مرګ نه مخکې اسرائیل علیه الصلاة والسلام لاول پېژندل پکار دی چې هلکه دا هغه فرشته دی چې الله جل شانه مقرره کړې ده په دې کار باندې. زما او ستا نه به روح اخلي، زما او ستا د دنیا دا ټوله هستي به ختموي، زما او ستا د جاه و جلال به ختم کی، زما او ستا د رتبې او مرتبې به ختمې کی، زما او ستا د اعزاز او اکرام به ختم کی، مکمل نیست او نابود بم کی، خاورو سره بم خاورې کی. دغه اسرائیل به راشي او روح به رانه وباسي، دا وجود به زیات نه زیات یو میاشت نیمه په خاورو کې پروت دا هم ختم شي. نو دا دغه اسرائیل دی، د دغې متعلق پېژندل، دغه پېژندل پکار دي چې دغه ما او تا وپېژنو چې دغه سړی را روان دی، دغه فرشته را روانه ده، زما او ستا سره به دغه سلوک کوي، د دنیا نه به زما او ستا نوم او نشان ختمی د الله جل شانو په حکم باندې. نو هغه چې کله وپېژاندو نو بیا به ما او تا هغې ته ځان جوړ کړو چې لکه په دې طریقه باندې زندګي تېره کړه. نو اسرائیل علیه الصلاة والسلام به بیا په هغه شکل او صورت کې راځي لکه څنګه چې نیکانو خلکو له راځي، صالحینو له راځي. کم نیکان بندگان د الله جل شانو په دنیا باندې ژوند کړی دی، بلا شی واقعات په احادیثو کې د دغه خلکو موجود دي چې فرشته راله او ښه په نرمۍ سره یې د هغه نه روح وویستلو. لکه موسی علیه الصلاة والسلام پس یو ورځ اسرائیل علیه الصلاة والسلام راغی، ملک الموت چې ورته ویلی کېږي، هغه راغی او د روح د قبض کولو دپاره. نو چې موسی علیه الصلاة والسلام ته رانږدې شو نو هغو ته تاو شو، داسې مضبوط پړقې ورته ورکړو چې سم یې داسې تاو کو تاو، ته څنګه زما نه روح وباسي. موسی علیه الصلاة والسلام خو ډېر جلالي سړی و، ډېر جلالي پیغمبر و، الله جل شانه وله ډېر ناشنا جاه و جلال ورکړی و، الله جل شانه وله ډېر ناشنا روب او دبدبه ورکړې وه. نو اسرائیل علیه الصلاة والسلام راغی او روح یې ترې قبض کاوه. نو بس دی ورته تاو شو، رسا په دې مازدیګر یې وواو نو چې دلته یې وو نو دا سترګې ترې راویسته د اسرائیل علیه الصلاة والسلام. هغه ډېر زیات پریشانه شو اسرائیل علیه الصلاة والسلام چې دا خو زما سره ډېر زیات بد وشو. نو لاړو د الله جل شانو په دربار کې ګیله وکړه، خپله ګیله یې وړاندې کړله هلته چې زه تا په دې کم بنده پسې لېږلی وم، خو ډېر خطرناک سړی دی، هغه ته خو څوک ورنږدې کېدی نه شي. زه ورغلم او ورنږدې شوم او تاو شو او رسا دا ځای راله و او سترګې رانه راوویستله. نو الله جل شانه بیا ملک الموت ته وویل چې ته خفه کېږه ما، موسی علیه الصلاة والسلام له خو مونږ دغه جلال ورکړی دی، مونږ ول دغه روب او دبدبه ورکړې ده، ځکه چې هلته د فرعون مقابله کوي، دونه خطرناک سړی دی. نو چې څونه خطرناک سړی مقابله کوي نو هغونه مضبوط سړی ولا پکار دی که نه دی پکار. فرعون خطرناک او مضبوط سړی و، نو د هغه په مقابله کې موسی علیه الصلاة والسلام پکار و، ځکه الله جل شانه رالیږلی و. نو اسرائیل علیه الصلاة والسلام ته وایي ته خفه کېږه مه، پریشانه کېږه مه، د الله جل شانه په حکم باندې د هغه هغه سترګه واپس جوړه شوه. او بیا یې اسرائیل علیه الصلاة والسلام راولېږو چې ته اوس لاړ شو د موسی علیه الصلاة والسلام نه اجازت وغواړه، داسې به نه ورځي، د هغه نه لاول اجازت وغواړه، پس د هغې ورته ووایه چې زه د الله جل شانو طرف نه رالیږلی شوی فرشته یم، ملک الموت یم او ستا د روح د قبض کولو دپاره یې رالیږلی یم. دا په بخاري شریف کې صحیح حدیث دی، واقعه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ابوهریره رضی الله عنه حدیث دی، هغه را نقل کړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. نو چې دې پیر له لاړ شي نو د موسی علیه الصلاة والسلام نه به تپوس وکړي، ګوره بې تپوسه ورنه شي، که نه یو ځل یې دله یو سترګه وال دی، اوس بل ځل د دې بلې سترګې نمبر دی. نو بیا اسرائیل علیه الصلاة والسلام راغی او د موسی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې الله جل شانو رالیږلی یم، ستا روح غواړي، الله جل شانو ستاسو سره ملاقات غواړي، ستاسو څنګه خوښه ده. موسی علیه الصلاة هغه بیا اوږده قصه ده. موسی علیه الصلاة والسلام الله جل شانه ورته بیا موسی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې ډېر عمر به دله درکړو، ټیک شوله که نه، دونه عمر به درکړو چې ته د یو څاروي په ملا باندې لاس کېږده چې د دې لاس نه لاندې د څونه یخته راله تا ته به دقونه عمر میلاو شي. نو موسی علیه الصلاة والسلام فرشته ولېږله چې لاړ شه تپوس دې وکړه چې د دغه یختو عمره دا کلونه پوره شي نو بیا به څه چل کېږي.
نو الله جل شانو ته وفرمایل بیا به د باندې مرګ راځي 1000 کاله عمر دې تېر کو بیا به مرګ راځي 2000 او 15000 کاله عمر دې تېر کو بیا به مرګ راځي 1,00,000 کاله عمر دې تېر کو بیا به مرګ راځي نو موسی علیه السلام ته چې دا خبره وکړه نو بس وایي وس بیا زما نه روح اخله زه ځم او د خپل رب سره به ملاقات وکړم په دې واقعه کې بیا امامان او محدثین ناشنا خبرې کړې دي امام ابن بطال رحمه الله دا یو لوی محدث تیر شوی دی دی وایي چې دا کومه فرشته الله جل شانه په موسی علیه السلام پسې رالیږلې وه نو وایي دا د مرګ دپاره نه وه رالیږلې چې ته د موسی علیه السلام نه روح راوړه بلکې دا د دې دپاره رالیږلې وه چې ته لاړ شه او د موسی علیه السلام امتحان واخله ټیک شولی جي بیا امام نووي رحمه الله دا یو لوی امام تیر شوی دی مخکې زمانه کې دی وایي چې نه جي خبره دا بله وه چې دا فرشته راله او بغیر د تپوسه یې د موسی علیه السلام روح قبض کول وغوښتل نو موسی علیه السلام ورته تاو شو او ویې وه نو د دغه بې اجازته ورغی او بې تپوسه د موسی علیه السلام روح قبض کوو نو ځکه ول موسی علیه السلام دغه تنبیه ورکړله او دا یې ورته پکې سبق ورکو چې ګوره د انبیای کرام چې کوم دي نو دا د الله جل شانه ډېر مقدس خلک دی ډېر نږدې خلک دی ډېر الله جل شانه ته نږدې دي دا ډېر زیات د احترام قابل خلک دی نو به هر حال چې کله د پیغمبر خواله ورځي او بیا د روح قبض کولو دپاره ورځي نو لاول به تپوس اجازت به غواړي تپوس به کې چې زه الله جل شانه رالیږلی ملک الموت یم اسرائیل علیه السلام یم الله جل شانه ستا نه روح قبض کول غواړي زما په ذریعه باندې ستا ملاقات ته الله جل شانه په انتظار دی ستا سره ملاقات کول غواړي په داسې طریقه باندې به د پیغمبر نه روح طلب کې په داسې طریقه باندې به د یو سړي خواله ورځي نو ما او تا ته پکې هم یو سبق شته چې هلکه چېرته یو ځای ته ورځي نو تپوس کوه هسې نه چې دغه د موسی علیه السلام دا کار درسره وکړي څه باندې پوهېږي لکه د چا کور ته ورځي نو تپوس به کې لاول ګیټ به وټکې هلکه درشم که نه 2-3 پیر به ګیټ وټکې که چا آواز نه درکوو په 3 پیر باندې چا آواز در نه کړو بیا به سیده ځې هسې ته وطن ښته او چې ګیټ د کلاو نه کړي غره به وایسته دننه ورننوځي بغیر اجازته نو بغیر اجازته ورتلو نقصان هم ولیدو بغیر اجازته ورتلل د چا ځای ته د چا خوا ته یو مجلس ته یو کور ته یو پروګرام ته ورتلل انتهایي دا د اخلاقو مخالف کار دی ٹھیک شو که نه نو به هر حال امام نووي رحمه الله فرمایي چې موسی علیه السلام ځکه اسرائیل علیه السلام له ګزار ورکو چې هلکه پیغمبرانو خواله ورځي لاول به تپوس کړي لاول به اجازت غواړي مقصودي خبره مې ته دا کوله چې مرګ داسې څیز دی چې په هر چا باندې راځي په پیغمبرانو باندې هم راځي په نیکانو خلکو باندې هم راځي په بدانو باندې هم راځي موسی علیه السلام د الله جل شانو ډېر نږدې سړی وګوره ډېر نیک سړی پیغمبر د الله جل شانو او په پیغمبرانو کې الله جل شانو 2 یا 3 نمبر درجه ورکړې ده مرتبه یې ورکړې ده چې د هغه نه الله جل شانو روح قبض کوي په انسانانو کې چې الله جل شانه بلکې په فرشتو کې په تمام عالم کې د الله جل شانه نه پس چې چاته الله جل شانه مرتبه ورکړې ده زمونږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هغه الله جل شانه معاف نه کو دا هغه نه روح قبض کو اسرائیل علیه السلام یې پسې راولېږو لاړ شه زما هغه محبوب پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په دنیا کې ژوند کوي مونږ د یو قوم ته لېږل دی د هغو د رهنمایۍ دپاره د هغو د هدایت دپاره هغه له مونږ یو دین ورکړی یو کتاب هم وله ورکړی و هغه خپله ذمه داري پوره کړې ده لاړ شه ملک الموت او د هغه پیغمبر روح مونږ له راوړه چې اخرنی پیغمبر دی نو اسرائیل علیه السلام راغی تپوس یې وکړو اوږده واقعه وه د هغې بیا په احادیثو کې رانقل شوې ده بهرحال د پیغمبر علیه السلام باندې مرګ راغی مرګ پې الله جل شانه واقع کو ما او تا باندې به هم مرګ راځي نو دغه مرګ هیر کول نه دی پکار چې ما او تا مرګ هیر کړی دی بس په دنیا کې ژوند کوو د دغه مرګ دپاره تیاري ضروري ده د قیامت د ورځې دپاره تیاري ضروري ده سهار مې دلته په مشوره کې د کسانو د خبرې اترې قصې مې سې کولې ما ورته ویل چې هلکه ګوره د قیامت دا ورځ چې کومه دا ډېره ناشنا ورځ ده نو ډېره زیاته د سختي او د هیبت ورځ ده هلته چې یو سړی ناشنا ورشي تاسې تصوراتو کې راوله کیفیاتو کې یو سړی ناشنا یي که نه او د قیامت په ورځ باندې یو اواز وشي چې هلکه راپاسئ ټول خلک راپاسئ ټول مخلوق راپاسئ ناشنا چل وي میدان محشر کې دا خلک ټول د الله جل شانو په دربار کې پیش شي د الله جل شانو یو غټ لوی دربار لګېدلی دی الله جل شانو د خلکو سره حساب کتاب کوي د فرشتو په ذریعه باندې میزان لګېدلی دی تله لګېدلې ده پل صراط لګېدلی دی میدان محشر د تانبې جوړ دی د اوسپنې جوړ دی نور راښکته شوی دی او एकदम د سترګې وغړېدو په دغه هر څه باندې نظر ولګېدو څنګه چل وي ناشنا چل انتهایی ناشنا چل وي بیا زما استانه به بیا لارو پار خطا کېږي چې لکه داس څه ناشنا ځای ته راوستم الله جل شانه دو ته مې وایي چې ګوره اوس زموږ په پاکستان کې د افغانیانو باندې پابندي لګېدل افغانیان یې ولېږل
چې تاسو هلکه ځئ غیر قانوني چې څوک دلته اوسېږي هغه ځئ. ډېر شي افغانان لاړل افغانستان ته لاړل ووتل څه روان دي او څه به ځي. نو دا خلک داسې خلک وو چې دا په ماشوموالي باندې راغلي وو او یا دلته پیدا شوي دي پلار نیکۍ دلته راغلي وو. په پاکستان کې دغه خلک پیدا شوي دي ځوانان شو بوډاګان شو د هغو پکې بیا بچي وشو او نوسي پکې وشو. ډېر عمر یې دلته تېر کړو 15 کاله 40 کاله یې دلته تېر کړل هغه خلکو. په هغه خلکو باندې اواز وشو ویل که ځئ ځان وباسئ افغانستان ته ځئ. نو دغه خلکو یې دې ځګونه ځان له ټرکونه وکړه او کډې پکې وربار کړې او لاړل. دوی چې کله په دې بارډر باندې ورغوښتي وو او هلته د هغه ناشنا خلکو سره د دوی واسطه راله نو دوی ته بغیر څه ناشنا ښکارېده که نه به ښکارېده. افغانیانو سره دغه راله د هغو سره یې واسطه راله د هغه ځګي د ناشنا حکومت سره یې واسطه راله د هغه ځګي د ناشنا خلکو سره یې واسطه راله. هغو ته به هغه خلک هم ناشنا ښکاري د هغو هغه ژبه به مو ته ناشنا ښکاري د هغو خبرې اترې به مو ته ناشنا ښکاري د هغو کارونه به مو ته څه ناشنا ښکاري. میاشتې به تېرې شي هغو به پکې ځان سیټ نه کړي په هغه ځای کې په افغانستان کې د هغې په ځمکه باندې به ځان عادت نه کړي. ډېر وخت به تېرېږي په دغه کې وروسته پس د هغې به دا خلک بیا د هغې سره عادت کېږي. نو ما په دغه خلکو ته به څونه تکلیف چې دا لاړل په قصه باندې پوهېږي. نو ته اوس سوچ کوه د قیامت ورځ هم دا خو داسې عارضي غونته معمولي غونته مثال مې ته پېښ کړو په قصه باندې پوهېږي دا خو ډېر معمولي مثال. خو د قیامت ورځ په تصور کې راوله چې ما او تا د قیامت نه د سره خبر نه یو د قیامت متعلق هم د سره اورېدلي نه دي د خپلو غوږونو له هم د سره تکلیف نه دی ورکړی چې څه پې واورم د قیامت د ورځې متعلقه هغې ته ځان جوړ کړمه. د میدان محشر متعلق څه واورم د پیغمبر احادیث واورم د الله جل شانو کلام واورم چې میدان محشر به څنګه وي هلته به څه صورت حال وي څه کیفیت به وي هغې نه مې ځان نه دی خبر کړی. نو چې زه لاړ شم دغه قیامت ته څنګه چل به وي زما زه به داسې اوتر ګرځم ګډ وډ به تاوېږم ځکه د هېڅ نه خبر نه یم. ما ته دا پته نه وه چې پولیس صراط هم پکې دی ما ته دا پته نه وه چې هلته میزان لګېدلی د اعمال وزن کېږي ما ته دا پته نه وه چې پیغمبران به راغلي ټول به ولاړ او ما ته دا هم پته نه وه چې آدم علیه صلات وسلام چې زمونږ جد دی امجد دی هغه به راغلی ولاړ وی. ما ته دا پته نه وه چې زمونږ خوږ پیغمبر علیه صلات وسلام به راغلی د خپلو امتیانو دپاره به د الله جل شانو سره جګړې کوي زارۍ به ورته کوي مینتونه به ورته کوي جړاګانې به ورته کوي دا زما امتیان دي دوله سزا ورنه کړي چېرته دا جهنم ته لاړ نه شي. هغه یو جهنمي متعلق قصه مې یاده کړې وه ډېره وختي پخوا د پیغمبر علیه صلات وسلام یو امتي به یې جهنم ته ور روان کړی اعمال نیک اعمال به یې لږ کم شي چې کله میزان وشي تله وشي د اعمالو نو دا اعمال به لږ شانته کم شي دا به یې ور روان کړی جهنم ته به فرشتو داسې پړ مخ ور روان کړی د خپو نه او د زنجیرانو نه به یې نیولی جهنم ته به یې ورولي. آدم علیه صلات وسلام به هلته ویني او آدم علیه صلات وسلام به پیغمبر علیه صلات وسلام باندې چغه وکړي یا محمد ستا امتي روان کړی دی جهنم ته روان ستا امتي روان دی جهنم ته فرشتو ور روان کړی دی. پیغمبر علیه صلات وسلام باندې څونه سخته تېرېږي هلته څونه تکلیف به پې تېر شي ځکه دغې ثبوت په دنیا کې موجود دی زما او ستا دپاره یې سختې برداشت کړي دي. دا کم دین چې الله جل شانه رالېږلی و په دې باندې محنت کړی دی چې د الله جل شانه دې بندګانو ته دا دین ورسېږي د الله جل شانه دا بندګان او زما د امتیان چېرته د جهنم خشاک جوړ نه شي. د دې دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام په ځان باندې سختې تېرې کړي د دې دپاره یې سختې تېرې کړي دي چې د قیامت ورځ دو ته مخې ته وي چېرته غلط کارونه ونه کړي د الله جل شانه نافرماني ونه کړي. میدان محشر د دو مخې ته وي د قبر زندګي د دو مخې ته وي چېرته د هغې نه انکار ونه کړي هغې نه چېرته په ناخبرو کې خپله زندګي تېره نه کړي دغه هر څه یې مخې ته وي. د دې دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام محنت کړی دی. نو هغه خبرې ته ټوله نتیجه رسي چې دا هر څه به د مرګ نه پس کېږي مرګ به راځي مرګ به واقع کېږي په هر یو ژوندي سري باندې کم یو سړی کې چې روح دی کم یو مخلوق د الله جل شانه پر ځمکه باندې ګرځي په هغه کې روح دی او په هغه کې ساه ده مرګ به پې واقع کېږي. یاد وساتئ مسلمانانو مرګ به پې راځي د دغه مرګ دپاره تیاری انتهایي ضروري دی چې ما او تا د پیغمبر علیه صلات وسلام په تعلیماتو باندې خپله زندګي تېره کړو. د دې دپاره ضروري دا سهار مې دلته دې کسانو ته ووي چې دیني مجلسونه اپنا وکړئ. سوال درته کومه ګوره یاد وساتئ د درس او تدریس څونه مجلسونه دي په هغو کې شرکت وکړئ د قیامت د حالاتو نه ځان خبر کړئ د قبر د حالاتو نه ځان خبر کړئ د زندګۍ د حالاتو نه ځان خبر کړئ په څه طریقه باندې زندګي په دنیا کې تېرول پکار دي د دې هر څه نه ځان خبر کړئ دغه هر څه ته ځان جوړ کړئ که په هغه ورځ باندې بیا الله جل شانه فرمایي په قرآن مجید کې کله چې دغه نافرمانه خلک د قیامت په ورځ باندې د الله جل شانه په دربار کې پیش کړلی شي دا خلک به وایي چې هی افسوس ډېر زیات افسوس دی په موږ باندې موږ ته دې لږه شانته موقع میلاو شي چې لاړ شو واپس دنیا ته لاړ شو څه لږ نیک اعمال وکړو لږه خپله زندګي برابره کړو ځکه چې ګوره ډېر ناشنا چل دی دلته اوس ناشنا عذابونه دي هغې ته ځان تیار کړو.
نو هلته بیا د افسوسونو نه څه نه جوړېږي دا دنیا ده دا موقع ده زموږ او ستاسو سره الله جل شانه موقع راکړې ده نو په دې دنیا کې د مرګ دپاره تیاری انتهایي ضروري دی چې ما او تا د مرګ دپاره تیاری وکړو او هغه سړی به د مرګ نه نه یارېږي چې د مرګ دپاره تیاری کړی دی یو خو هسې بیس هغه خلک لکه اوس زم یرول کوم لګیا یم تاسو یارېږئ یرول نه کوم صحیح ده که نه بعضې خلک هسې یرول کوي صحیح شوله دا د پیغمبر احادیث دي د پیغمبر ویناګانې دي خو د دغې بل طرف هم شته دی بل رخ یې هم شته دی یو مسلمان دی او د الله جل شانه د احکاماتو مطابق زندگی تېره کړله د قبر ته او محشر ته او جنت ته ځان جوړ کړی دی میدان محشر ته یې ځان جوړ کړی دی نو دا سړی دې نه یېرېږي د قبر نه دا سړی دې نه یېرېږي د مرګ نه دا سړی دې د میدان محشر نه نه یېرېږي د دغه خبرو نه بیا مه یېرېږئ چې په قبر کې دا قبر به دونه راتنګ شي غرب او غروب او پوستې په یو بل کې ننوځي د دغې نه بیا مه یېرېږئ خو هله به نه یېرېږئ چې کله ته د مرګ دپاره تیاری کړی دی نو په ځان باندې سوچ وکړه زه به هم وکړم تاسو هم وکړئ چې آیا موږ د مرګ دپاره تیاری کړی دی او کم نه دی کړی ځکه مرګ خو یقیني دی او راضي به په هر چا باندې راځي نو الله جل شانه دې وکړي چې ما له هم او تاسو ټولو مسلمانانو له د دغه مرګ د تیاری توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین